قدرمنو ورونو خویندو، زمونږ د دردېدلي هیواد وضعیت او حالت تاسو ته معلوم دی. یو طرف ته زلزلو نیم افغانستان لړزولی او کړولی، شهیدان او زخمیان دي. بل طرف سیلابونه راځي، هم دا ډول زمونږ هیواد ډېرې برخې متضررې شي. او د دې ترڅنګ فقر حاکم دی. تقریبا 3-4 کاله کېږي چې د افغانستان ملت ډېر زیات فقر سره لاس و ګرېوان دی. دوی د ژمي دپاره هېڅ امادګي نه لري. داسې کورنۍ موږ پیژنو چې هغوی تېرو ژمو کې خپل اولادونه له لاسه ورکړل. موږ نن خاک جبار ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته راغلي یو 80 کورنۍ مو راغوښتې دي. دلته سلګونه او زرګونه کورنۍ محتاج دي. هر هغه انسان، هر هغه مسلمان چې د الله تعالی په لاره کې خپلې مرستې لګوي، خپلې پیسې لګوي، هغه به هېڅکله نه غریب کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله باندې قسم خوري چې کله څوک صدقه کوي، دا صدقه مال نه کموي. نو زما غوښتنه له تاسو دا ده چې تاسو خپل کومکونه دوامدار وساتئ. که چیرې تاسو $50 د یوې کورنۍ دپاره جدا کوئ او هغه اضافي مصارفو نه ځان وساتئ، نو انشاءالله زمونږ د افغانستان د یوې کورنۍ، یو کونډې او یتیم او معلول کورنۍ د یوې میاشتې ګزاره ورباندې کېږي.